سرخط دی کنه نوم خو یې بل څه دی هر څوک ورته سمدستي باچا وایي په هره معامله ورته رایې ورکول فرض کوي او خپله رایې مستنده شعري متلې او نور ادبي ذوق کې دومره اوچت دی چې دی ترې اکثر لاندې وغورځېږي د شعرونو او ټپو بندونه اکثر عدل بدل وي خو بیا هم دوره نه زوړ شل کاله زوړ شی دی نه زموږ تعلق دوره زوړ نه دی د شعرونو او ټپو بندونه اکثر عدل بدل وي خو بیا هم دوره په اعتماد یې وایي چې که چاته صحیح یاد وي نو هغه په خپل یاداشت شکمن شي لکه یو ځل په خوږ اواز ټپه شو د تور لحد غاړې ته راشه ما په منګي کې پراټې راوړي حالانکه په دې بلنه کې وینیو یعنی د دعوت مقام د لحد نه بلکې د ګودر غاړه وه ماسټر مراد علي نامراد چې قاضي د تخلص دویم الف نامراد کې دویم الف حرف حذف غني پدې ټپه د مخکې نه ډېر تحفظات او اوس خو یې باقاعده د تصحیح بیړه اوچته کړه حضرت فرمایي چې مبالغه و یقینا د شاعرۍ جان وي خو دومره هم نه ده پکار چې چورلټ پې د دروغو ګمان کېږي دلیل پیش کوي چې د منګي میرمن زنانه ده نو ښکاره دي چې معشوقه هم ده او معشوقي چا سره په سمه خوله خبرې نه کوي او بیا راشه د پراټو دعوت چونکې د سمدستي باچا خبره کې د دروغو تناسب زیات وي ځکه یې د سوګندونو خرچه هم زیاته ده یعنې د دروغو مرغۍ ته چې تر څو د قسم وزرې نه وي اچولې نه الوځي او نه یې څوک الوت مني په قسم خوړو کې د شرعي قسم په ځای د اولسي او روایتي قسم خوړل زیاته غوره ګڼي وایي دې کې اثر زیات او ایمان د خطره کمه ده د پښتو یو قسم په جنازه ناستم د دې استعمال ډیر کوي خو د آدابو نه بغیر یعنی که موصوف هر چېرته ناست وي په ځمکه په کرسۍ یا د ګاډي په سیټ نو همدغه قسم به خوري البته چې کټ کې ناست وي نو بیا بل رنګ قسم خوري یو ځل بخره ناستو د پټي نه را روانو د څه خبرې د سند دپاره یې د قسم سهاره واغسته وایي په جنازه ناست یم که دروغ وایم حالانکه د اولسي سوګندونو ماهرین وایي چې دا قسم صرف په کټ کې ناست سړی خوړی شي سمدستي باچا د شوګر په عارضه کې هم مبتلا دی ډاکټران ورته د سخت پرهیز هدایت کړی دی خو په خوراک کې د خوږو مقدار دومره ډېر